سورة المجادلة یا سورة المجادلة ادوانه صحیح دي مجادله او مجادله دا مدني سورت ته او بدی کې 20 آیتونه درې رکوګانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري امر پکې شوی دی بعض آداب پکې الله بیان کړی او دغه شان الله چې کوم قانون ویل لګره دغه تابعداري وکوي د الله د احکامو تابعداري وکوي د کفارو سره به دوستی نه کوي د سې لکه منافقانو چې کړی دا خبره وبکې الله بیانې د دې اولنی آیتونو ابتدایي آیتونو سبب نزول چې دغه هغه د خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها او دغه خاون اوس ابن صامت د دوی په باره کې دا نازل شیو آیتونه او دا واقعا ما تفصیل سره ذکر کړی ده په تفصیلی درسونو کې او عام ما د ښکاری ما په دې باندې درسون کړي خو حاصل دا چې خولوي چې زما د خاون بوډا شي او سړی چې بوډا شي دی به په معمولی خبره باندې ګوري یو غوسه کی یو ټول دي تنګ واځي خبر ته سړي د بوډاګان غوسه کیږي ډیر به سره صبر کې د امتحان دی الله نه دي ته په معمولی خبر باندې غوسه کېدو نو ورځ هغه راغی کور ته دې ته مطالبات شروع کړي چې دا شی او دغه شی او دسی نو یو هغه غریب دی او بل څه دی بوډا شي نو دیو ته خپل خبري شروع کړي هغه خپل ویل دی خپل ویل په دې کې غوسه شو ورته ته په ما دي شي لکه زما مور ته به ویني چې دا دې کېږم کنه خولوي چې بیا ډیرو خیر سړیو نه بهر ته وته دو خیر سړی دا کاری چې غوسه شي نه دی د غزینه اوزي امنګ چې غوسه شو په غزي کټ کې کینو خزر ته خوږي کینی یو خبرې تیزی شي او خيار خزاغه چې خاونه غوسه شي د مخ نه لاړ شي او یا د سړی د کورنو خزه قمقلی یو نه خپل رټینګ کړي دې سړی سره دې لګي لګي سړی نو بیا په دغه ټیم کې سړی له پکار دي چې د کور نه اوزي نه د چې دا خبرې وکړي اوس رضی الله عنه د کور نه وته نو بهر وي یو زیو چالت بدري قوم د مشران کې نستونه دی بکیم کې نست لکه دماغي ساړه شو کور ترغه د نچرغه د خځ درانځ دي کېدو بیا خاوند د خځ نه کم دي صبر دی شي معمولی وخت دی یو بل چغي وي بیا برابرۍ دا خځ ډیره مؤمنه و وي د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښ کو دیو ته بیا نږدې کېدو تر دې چې هغه وي ما د لیس معمولی دي کور کړه اخوا کومي خو بوډا شي او دغه سره ولید دومره دغه ایمان وګوره چې خپل خاوني لري کو صبر وکوي ته پوښ کو زموږ خځې ودی شو کی چې موږ خپل خځې ته و چې مونږ پرې دا زما خواله راځه مونږ پرې دي کنه پرې دي مونږ نه مونږونه دل پرې دي مونږونه ډېر مؤمنه خځه به جواب خاون ته دوی که خپکیو کار سکیږي خو دا مونږ کوم بیا راځم نه دی خپل خاون دککو اولاد پر رسول سم پس سبحان الله پړونه وسره نو نو دې گاونډي نه میرا واغس دلیل به دې باندې کور کې حالات د دوی سو کمزوري چې رسول زم خاله ورله رسول زم ته سیجل له زما خاون هغه دې تر زوی دې مشر دې بوډا دې گزارو سره کور به هم سیجل کړي وې دې ماته ویلې چې ته په ما دي شیلکه زما مورو نه پاغه وخت کې خودي شو د آیتونه نو نازل شي چې چا به خځې ته دي شو نه هغه به ابا بیا حرام شو همیشه د په بجړلې وی رسول الله وس دې ماته دا خبرې کې ځواني د زما وخوړه خېټه ما خپل در پر وشله ولا هر سلالو ختم شو نن دې ماته وی چې ته په ما حرام نه زو وسوکم خدا بچی چې دې زما یا رسول الله کده ته پرېدما جو تربیت خرابي کزان ته پرېدما جو دلوګي نمړه کی ځکه چې پلار خو د بچو خیر ساتي خرچو دروړي کنه دا خلک ډیره دا خبره دی مور باندې بچي ابدا خبره منم چې مور باندې بچي ابد خو په کور کې دنه او بهر چې څومره دنیا ده د دې بچو ته آباد ده چا دلاسه د پلار دلاسه رسول الله متي زسو کوم نو زه خو د ځان نه پیسې نه چم کولی دا شي چې انسان نن سبا دا
باز ویني دسی فتوی ولګي د ځان او دسی زړوري او دا پیغمبر دی ګوره او زه خبر نشم کولای الله سند وی لوګي جړل یا رسول الله سو رسول سو زه سو د سني شمول بس روانه شو او په دې وته کې ز خپل شکایت الله ته وروموي زه الله ته شکایت کوم جړل سخ الله دې ایتونه نازل کړ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا وورد الله وینا د خزي چې باسي کوتا سره په بار د خپل خاون کې الله د عرش نو وورد عمر بن خطاب رضی الله په دور کې خلیفہ عمر بن خطاب روانو نو یو بډي خزي او تاواز کو امیر المؤمنین دې خراشه ته دې خراشه زګور غډیر په احترام سره ولاړ بیا را کسانو ته امیر المؤمنین ته سو کې خپل ځان وپیژنه ته امیر المؤمنین ته په بډي आवाज کې بلار باندې دې خراشه ته به ورځي او سره ولاړ او دې تاسو نه پیژن دا خزه ویني سوک ته دا غره کنه غلې چې خبر اورېدلې و او وخت دا بډي شی وسم ودا خزر الله جويج قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أو شكايتك ولات والله يسمع تحاوركما أو الله أريد خبرية ريستانسو إن الله سميع بصير يقينا الله أريدنك لدنك دي رسول الله आवाज تو کی چرایشی قالوا يا رسول الله سجل وقد انزل الله فيك وفي صاحبك الله يتون نازل ګستاو مبارک او د ملګری مبارک خاون ملګری کنه ویسه یا رسول الله وی الله وی کډیره واپس کیږي د خپل خبرې ته نو مرید آزاد کی غلام دی ازا یا رسول الله غریب سره سي دا خزه به خاون ګډیر مینه کې خاون درس ولکه بیا هم سیډلی وی رسول الله غریب سره سي هغه غریب خو پړونیم د بل چا نه راغسته نه دا غسر سری چې مری آزاد کی نو رسول صلی الله علیه وسلم وته وی چې دوه میاشتې روجي بنشي پر لپس هغه ته رسول الله دوه میاشتې روجي نه وو ګران دي او بوډا سړی دی کمزور دی بیا ته رسول الله سید شپېتو مسکینانو ته خوراک ورګي رسول الله سره رسید رسول الله موږ سره مرسته وکيو ګنه رسول الله دې مهربان انسان رسول الله امر کو کجوري راوړې شو خدای دومره کجوري چې د دیر شو مسکینانو کې دي نه خځې یا رسول الله د دیر شو لزو ګورم د دیر ستاره طرف نشو دیر چې چا طرف نشوي دیر زمانه طرف نشي انده دې مینو په خپل خاون باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتي ډیره خبره دی وکړه او دې خاون دی خیال ساتلی ترز ویلو بوډا شه تو سره گزاره کوي چې سره بوډا شي به دې ډېر سوی نو دې څنګه راځي زما خصوصا دې خزو ته د نصیحت ته کچرته خزو زما د بیان ووریدو یا ولیدو چې خپل خاوندانو سره چې کړه دوی عمر ډیر شي نو گزارو سره ډیر کوي ځکه چې دا خلک دي چې دوی خپل ځواني ګوري ستاسو خوشحالو لپاره خوري کړی ده او هر قسمه کوشش کړي دي مسافریانی کړي دي او ډیر سي کړي دي ستاسو خوشحالولو لپاره او ستاسو بچو د خوشحالولو لپاره نن که خیر دي که غریب یو دوه خبرې زیاتې کوي چغي وي تنګيږي هیڅ خبره نه گزارو سره کوته ځکه چې په خپل د څومره گزاره کړي ده څومره گزاره کړی ده او دا غسړی ته پته چې هغه په خپل د تجربه کې منګ خپل ځاني چې کور ته ورشم ابلوز مې دې خبرې ته سوچ کو کور کې ناسو مده کتاب مې کتو مکتبه کې خام مکتبه کې مې کتاب کتو دا یو ماشوم را سره بغي کې نه سه دوه دی وګوت مې خطرې ازوته کته کو جزویه کته کو کتاب ګور وای کې صبر کوزي اکړس وای کړه نه کتاب وښلو چې یو پرولې لپاره کتاب مونږ کې وښلت ما دا سوچ کو اسمه مونږ بیا مې سوچ کو ما چې سباله دوی لوي شو زه به دوی ته غوسه کېږم یا به خبره تنګېږم یا دوی تنګوم او دوی ماته وایي چې مړه ته نه پوهېږي په خبرو تا ته وګوره او کار ته دی وګوره نو زه به غوسه کېږم نه
د زړه به ټک نه کوي چوي به نه چې ما دې سره څه کړي دی ما سره څه کوي. نو ښځو له پکار دي چې خاوندانو سره ګزاره وکړي. دغه خاوندان دي چې ډېر څه کړي دي خو اوس طاقت او زور ختم شوی دی نو د هغې د لاسه سپک خو ته مه ګوره. نو رسول صلی خوله ته ووایي وایي زه صحیح ده خو د تره د زوی دی خیال ساته. الذين يظاهرون منكم من نسائهم هغه کسان چې زهار کوي ستاسو نه د زنانو خپلو سره. زهار دغې ته وایي چې به ځان حرام کړي. ما هن امهاتهم ندي هغوی میندې د دوی ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ندي میندې د دوی مګر هغه دي چې زیږولي دي دوی. حقیقي میندې دغه دي. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا او یقینا دوی خامخا وایي ناروا خبره او دروغ. دا د ګناه خبره ده او دروغ دي. د ښځې سره غوسه شوي دا غوسه به بله څه طریقه باندې سړه کړه خو داسې خبره شوه چې ته ښځې ته وایې چې ته په ما باندې داسې لکه خور او ته په ما باندې داسې لکه مور. داسې خبره شوه. وإن الله لعفو غفور او یقینا الله خامخا معافي کوونکی بخانه کوونکی دی. والذین یظاهرون من نسائهم او کسان چې زهار کوي د خپلو بیبیانو سره ثم يعودون لما قالوا بیا واپس کیږي ما ته ولو دغه خبرې ته چې ویلې ده فتحرير رقبه نو آزادول د غلام دی من قبل ان يتماسا مخکې د دې نه چې یو بل سره ملاو شي. ذلکم توعظون به دا نصیحت کېدی شي تاسو ته په دې سره. والله بما تعملون خبیر او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبر دی. فمن لم یجد فصيام شهرین متتابعین بچا چې ونموم غلام نروجین ولدي 2 میاشتې پر لبسي من قبل ان يتماسا مخکې د دې نه چې یوځای شي دواړه. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا نو څوک چې طاقت نه لري نو خوراک ورکول دي 80 مسکینانو ته. ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله دا د دې لپاره چې ایمان راوړئ تاسو په الله باندې او پر رسول دغه. وتلک حدود الله او دا پولې د الله دي. وللکافرین عذاب الیم او د پاره د کافرانو عذاب دردناک دی. ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول دغه کوبیتو ذلیل شو کما کوبیت لکه څنګه چې ذلیل کړی شوي وو الذين من قبلهم هغه کسان چې مخکې د دوی نه وو. وقد انزلنا آیات بینات او یقینا را لېږلي دي موږ آیتونه ښکاره. وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو دپاره عذاب دی ذلیله کوونکی. یوم یبعثهم الله جمیعا هغه ورځ چې راپورته به کړي الله دوی ټول فینبئهم بما عملوا نو خبر به ورکړي دوی ته د هغه عملونو چې دوی کړي دي. انسان په زړه کې دا راشي چې الله د هر خبر عمل ورکوي نو د هغه آدم علیه السلام نه واله او د دې آخرني کس پورې دا به څنګه الله ورکوي. نو الله څه وایي احصاه الله ونسوه راګیر کړي دي مارسه او دوی هېر کړي دي. تا ته ګوره خپل عمل نه دي یاد او دا هر څه الله راګیر کړي. والله على كل شيء شهيد او الله بارشي باندې پوه دی. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي نقرت يقينا الله بوي باغسج باسمان وغسج بزمك كذي. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم نكي جرقد دريق
کسانو مگر الله سلورم داوي ولا خمسه الا هو سادسهم او ند پنځه کسانو مگر الله شپږمي ولا ادنى من ذلك ولا اكثر او نکم د دین او نزياد الا هو معهم مگر الله د دوی سره اينما كانوا هرزي جيدوي نو چې کله ته موبایل ته کېنې د شپې یوازې نو ته یو دویم څوکي دویم الله چې کله ته ګناه کې ته ولې څوک نشتی کنه نو یو ته دویم څوکي الله چې درې څلورم الله پنځه شپږم الله هر ځای کې چې الله وزو دوی سره ما نبی هغه کسانو کوم چې الله په هر ځای کې چې ګورته زموږ دلیل نو موږ ته ما خبره کو چې دلته مطلب څه دی علم قدرت او احاطه ماته اوس به تیر شي صورت کې او فائدې ذکر کړه چاته یاد ده لازم بده علم تذکره کی آیت کی دا ووري ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بیا به خبر ورکې دوی ته باغ عملونو چې دوی کړی دی به ورځ د قیامت ان الله بكل شيء عليم یقینا الله بارشي باندې پوه دی علم تذکره وشو دې آیت ما ته څوک نشي خو دا چیلنج دی غا چیلنج چې باغې کې دی چې الله وی زر تاسو سره یا د غوي سره یا د دوی سره مو باغې کې د علم د لیدو او د اوریدو د دې باستی نه وي اوس دې بعد الله سبحانه وتعالى منافقانو تذکره کوي الم تر الى الذين نهوا عن النجوى اين ګورتا کسانو د چې من کړې شوې دي د جرګونه ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس کیږي هغه څه چې من کړی شوی دی دوی دا غینا ويتناجون بالاثم والعدوان او جرګي کوي بګنا او بظلم ومعصيه الرسول او فنا فرمانی د پیغمبر سره د جرګي د دې جرګون الله منه کړي په کوم جرګو کې چې ظلم کیږي تل باندې کینې ښا دینو ګورې زموږ د خلک نه دي خبر اکثر د مشران چې کمی بری کیلو کې په دوی کې ګوره باز دي سیم دي چې ظلم کوي نو ظلمونه به کوم ډیر کی لکه پلانې راغله پلانې وجلې اوسې چلو کو به دي شو کې تاسو جنې ورکه دا فیصله به شنو په دې جرګه کې به سره تم نه ټول تاسو شریک شو یا د مال یو مسله ده چې ته خوازه ته د ښکاری جره د سره د سره ظلم کوي د زمکه د مسله ده زمکو په دې مسلو کې هم ظلم کوي خصوصا چې کله مخامخ سره مد مقابل د نسب نه کمزوري د قوم نه کمزوري نبي د مشران بس پکې دي چې ټول نه بس پکې دي چې غوي زور کوي دغه طرف ته چې کم طرف ته د خلک درانه یو لک زوروري او مال وسري نو په دې چې جرګو کې شرکت نه کول پکار وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ او کله چې راشي دوی ته سلام چې پتا باندې په طریقه چې سلام نه دی ویلې ته الله يهوديان دي مراد رب الرسول ته وسوي السلام عليك سام یو بیماری ده یا مرګ ده یعنی ته دې مرشي رسول سم بوته وعليك بتا دي نیو پیر یهودی راغ پر رسول په سی السلام علیک یهودی السلام علیک دنا عائشه رضی الله عنها بکور کې وره هغه راغزینو وتوی پتاری مرګ او پتاری بیماریان یې د خنزیر او د شادو بچیو رسول الله ته شي تسکی وی رسول الله د نور وی د السلام علیک رسول الله مولم جواب ورکو موته علیک پتاری زمونږه قبلی کو دوی غنه قبلی وی دی ويقولون في أنفسهم أو ويدوا بخبلوا جرنك لولا يعذبنا الله بما نقول ولعذاب نراكي من تلا باغسج من غيوانو دا به يهوديانو په ځل کې وي کدا پیغمبر رښتینه وي نو الله به اوس مونږه
ختم کړي حسبهم جهنم کافی دې د دوی لپاره جهنم یصلونها چې داخليږي باغې ته فبئس المصير نو بد زید ورګرځېدو یا ایها الذين آمنوا ایمان والو اذا تناجيتم کله چې جرګې کوي تاسو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان نو جرګې مکوي په ګناه او په ظلم ومعصيه الرسول او بنا فرمانی د پیغمبر سره وتناجوا بالبر والتقوى او جرګي کوي بني کوي او بتقوا سره واتقوا الله الذي اليه تحشرون او ویریږي دا الله نه چې خاص غته واپس کیږي تاسو خدي منافقان او يهوديان بل چل شروع کړو په دې مدینه کې به هر ځای کې دوه درې دي سوالو سره کو جرګي به کول دا غي د لاسو په دې مؤمنانو باندې یعنی یره وراله چې ګوره دوی په موږ باندې حمله کوي تاسو چې چې زره کور نه وته صدور منافقان ته ولالي 15 يهوديان دلته ولالي او دا به دوی چالو مسلمانانو د تنګولو لپاره دا غي د لاسو باز مسلمانان خپو شو تنگ بشو پس لکه خدا سوچ نه دي چې انسان دی چې اخر دوی د دوی جمع کیږي ګوره په پیغمبر باندې سه حمله کوي سمون صوبې جوړ کړی دا ګوره د بهر نه څوک دشمن په منګ راولي کسي ځل کوي الله سوي انما النجوى من الشيطان یقینا دا جرګې د شیطان ندي ليحزن الذين امنوا د دې لپاره چې غم جن کې کسان چې ایمان راوړل وليس بضارهم شيئا الا باذن الله او ندی دا ضرر ورکون کې هغه ته شی مگر د الله په حکم سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالله باندې رضان وسپاري مؤمنان وسله سعادت الادب بیان د مجلس او د مجلس آداب ما بیان کړي کني بیان کړي الحمدلله ډیر ناشنا آداب ما بیان کړي هغه ورېدي قیمتي بیان دي د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس مبارک دا آیت نازل شوه د پیغمبر خوا کې ډېر خلک کېناستو صلی الله علیه وسلم او څنګه به خوا کې ډېر خلک نه کېناستو پیغمبر وبل د چلا نیو خلک براتلو اسلام کې به داخلي دي نو رش ډېر دغه په مجلس کې نو باز کسان به د بهر نه رالو د بهر نه برالو نو د باز په کې دي سوچي زی ور کولې شو خو زی به نور کوي دي مناش شوق کو زی ور کو نو د رسول صلی الله علیه وسلم دا مطلب دا الله وجدي سما کوي سو کرایشن په مجلس کې پر اخر اوري دا نسبته سره باز دي کنه چې لکه سو کرایشي بهر نه ویني چې پلان را نه وته یا اوس بده پر زی یو خپ غزي باندې شي سلور ګټیش هدا جمعه په منځ کې خزه وي خو دې چې د دې شي ګورې به دا روان دي اوس دلته به دې ځل جوړي خزه ها موږ هغه سړي ته غلط وایو چې زه نه یو د خلک خوا کوي او تنګول کې یو وخت راځي جوړه منځله خدا باز کسان دي سیناسي چې خود په منځ کې 15 شپږ کسانو زی به کیږي نه دی باندې لقي ته توبت بد ګوري دا تنګسیا ده پزړه کې دا هغه سړي کارونه چې زړه سي زړه تنګي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس كالتشوي لجتا ستا فراخيو كي بمجلسنو كي فافسحوا نفراخ شيء وبلتزي بريدي ګور څنګه کار چې تکي الله بدل جزام دي سي درکې ته په بیٹک کې پر اخیره وسته کړه مجلس کې يفسح الله لكم پر اخیره ولي الله تاسو لره په دنیا او آخرت کې معمولی کار دې سم غټه جر پیری معمولی کار بل دا خبره ساتي چې دا مؤمن کې دنه د عجزي صفت پروتي د بدی قصو پر نین خته چې رزکم ځکه کې ناستمو بالغ پوسټ او ک دروند او کټ او ک زمکه دا او کلاندې شیشتي او کنيشتي چې عجز ژوند تیرول پکار دي لکه رسول سم پاګه چټای باندې چې پروتو دوره پاسې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې رسول سم په املا کې نخي وتی او هغه پیغمبر د نینی کسان براتلو نو کوم نیو کسان چې برالو هغه په پرخ نشو کولای چې رسول سم کم یو د پدې کسانو کې بالکل به هغه په شان دغه سره ناسو
او ځکه هغه یو دغه راغی بدو چې څنګه رانه وته جمعه ته ټول صحابه کرام نه بدوان خدا سپد دي څنګه باندې چې سادهګان چې رانه وته چې عبد المطلب غزوی وي د عبد الله زویم نه چا عبد المطلب غزوی چې شوی نکنه ولا واغست رسول صلی الله علیه وسلم الله سم اخلاق ور کړیو په دې خبره غنه غوسه کېدو بل داعی نه داعی ته داغه پر دعوت نشي کولای چې څو ورسته د سینه د غټ نه ځکه چې ته لکه مثال کې ته کور کې د خزده او درې بچي نه که سینه تنگ ساتو که پراخه ساتي هیڅ نقصان نه کوي ځکه دغه دوه درې کسان ورته خو عالم داعی د ټول امت د پاره دی دته بغټ غټ قصې راځي نه د سینه لازم پکار دي چې سي چا غټي کمزې کې د عبد المطلب هغه زوی هغه ته هغه چې ناشته د رسول سپین سره چي دی ابو زوره ته عبد المطلب زوی رسول الله ته زوی مسیل ویني سائل تبوسونه د کومه یو که تبوسونه چې سکه وک خدای ساته چې مشدد علیک فی السؤال او سوالونه غړي سختي زما غوړي رسول سم کیناستو مسکیش هو ډډل وب کیناستو مسکیش وی کوجی سړي بجړ کې راځي ته پوسوک نو رسول سم ته ویل ازمکه عثمانونه چا ازمکه چا ودرول هغه الله و عثمانونه چا ودرول رسول سم ته الله وی دا غرونه وی الله وی دغه الله قسم در کوم او ته پوسنه کوم ته پرشته پیغمبري او ته زه پیغمبري وی بیا در قسم در کوم پرشته د پنځه منځونه شتي وی او شتي وی بیا در قسم در کوم زکات شتي وی او شتي وی بیا در قسم در کوم حج شتي وی او شتي وی بیا در قسم در کوم روجي شتي وی او شتي نو بیا دا ورګره زبر دین نه مخ کېږم نو ورستو کېږم هو ساده سره دغه خبرو کړو وته وی نه به ذاته کو نه به کمه کو رسول سمې کړه سره رښتیا وی کنده جنتی دی چې لاړو ما خبره دا کوله چې د عالم سړي بیٹک ته د داعی سړي بیٹک ته ډیر کسان راځي نو به چې پیغمبري دغه په بیٹک کې خو بس وګڼي نو قسم خلق برات نو بازو به زه نه پرې خو دو الله یې پرې دی زه پرې دی پر اخره ولي الله پر اخره ولي استاسو په دنیا او په آخرت کې و اذا قيل شذو او کله چې ویل شي او کله چې ویل شي پاسيږي نو پاسي تاسو دبل ادب چې مشروع پاسي نو پاسي خباس صحابه کرام بناس او رسول الله خو درو سره او چاته نشو ویل کنه خانه کدي چې ویل شم چې پاسي نو بازو به کې بیسو یا به من سرور وبکیدو که چې موږ ته موقع ملو شي رسول سره یوازې کین دا خو مینه محبت وکړه الله وینا نه چې وده ته ویل شي چې پاسې نو بیا پاسې ټول زی بیا زله کې دا سوال لاشي چې دې درسه بسړې اوس ما دې وسړي پاسې یو پاسم الله ودا ومنه او د دې سره ست مقام کمزور کیږي نه بلکې خوجتي نسوي يرفع الله الذين آمنوا منكم وچتي الله كسان جيمان راولد استاسونا والذين اوتوا العلم او كسان ورکړي شه د ورته علم درجات پډیرو درجو سره په دې ټول انسانانو کې الله سو کوچت کړی دي مسلمانان ټول انسانان دي کنه په انسانانو کې خلک کم یو دي مسلمانان دي چې الله اوچت کړي په عام خلکو کې الله اوچت کړي دي څوک مسلمانان نبی په مسلمانانو کې څوک اوچت کړي دي علما د علماء مقام دي مسلمانان ټول اوچت دي خو بیا په دې اوچتو کې اوچت هغه څوک دي هغه علما دي والله بما تعملون خبير او الله باغ عملون جدا سوی کوي خبردار دي منافقان به جرګې لري راتل رسول الله خواته پرون کابل درس ما تفسیر میں منافقان د خبرو ټاکوانی کړه یا رسول الله زموږ دوه خبرې چې تاسو سره وکړو دا غریب هغه تنگ کړو په مخجرګي دیو جرګي
اوس مؤمنان که جرګې کوي نو مؤمنان خو د ایمان د لاسه کوي، د هغوی د رسول سره څه کار دی راغلي. خدا به ناست د رسول په خوا کې او جرګو ته به ناست الله د نوم نظر شم او د هغه د خوږ کتاب نظر شم څه ناشنا طریقې داسې خبرې وکړه که نه چې دغه ټولې وزغلول د رسول سم د خوا نه. سوي يا أيها الذين آمنوا ایمان والو اذا ناجيتم الرسول کله چې جرګه کوي تاسو د پیغمبر سره فقدموا بين يدي نجواكم صدقه نو مخکې ولېږئ مخکې د جرګې ستاسو نه صدقه. چې څوک رسول سره جرګې ته راځي څه به کوي؟ صدقه به ورکوي. یو منافق هم نه ښکارېده، یو هر سره چې خالی پراته و بیا هلک شاید مخکې ما ته اوس دا خبره م وکړه دغه بخیل سړی متکبر چې راټینګې همداسې یو خدمت به ور واچوه. الله وایي صدقه به ورکوئ بیا د پیغمبر خوا له ځئ. نو درې قسمه خلک دي په مدینه کې. منافقان خو هزمړوي موږ ځان له غریبانان یو خبره د هغوی څه شوه ختمه شوه او ښکاره شو چې د هغوی هغسې چالو او ګیمو او چلو. دوی مالدار مسلمانان په هغوی مې سر پرې نه وتو. صحیح ده صدقې خو موږ هسې هم ورکوو چې د رسول سره خبرې کوو چې اول به صدقه ورکوو بیا به خبرو له ورسو. مسله چا ته جوړه شوه؟ غریبانانو ته جوړه شوه. وایي دوی به دا غریبانان به بهر دي چې د رسول سم د جومات سره یا د کوټې سره ولاړو سترګو کې به اوښکې راغلې او زړه به یې کېدو چې خبرې وکړي د رسول سم سره خو جیب کې به ورسره څه نه و. الله سبحانه وتعالى دې کې دا خبره وخوه ذلك خير لكم واطهر دا غوره د ستاسو دپاره او پاکوونکي ده. فإن لم تجدوا نک تاسو ونه مومئ صدقه فإن الله غفور رحيم یقینا الله بخونکی مهربان دی. اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ای یریږئ تاسو د دې نه چې ولېږئ مخکې د جرګو ستاسو نه صدقې. اوس الله سبحانه وتعالی ګوره دا حکم لږ ساعت دپاره الله ګوره بیان کړی دی ښه او بیا منسوخ کو. په دې آیت باندې په دې ټول امت کې یو کس عمل کړی هغه څوک دی؟ علي رضی الله عنه. صرف هغه به عمل کړی او هغه صدقه ورکړي او په یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم لست پوښتنه کړي ځکه چې بل پیر راځي نو بیا به صدقه ورکړي. هغه په دې آیت باندې عمل کړو. الله بیا وایي که تاسو دا خبره ګرانئ فإذ لم تفعلوا نو کله چې ونه کړو تاسو دا کار د وجې د عاجزۍ نه وتاب الله علیکم او مهرباني وکړه الله په تاسو باندې. څه مهرباني؟ حکم یې ته معاف کړو منسوخ شو خو دومره ده فأقيموا الصلاة پابندي د منځ کوئ وآتوا الزکاة ورکوئ زکاتونه وأطیعوا الله ورسوله او تابعداري کوئ د الله او د رسول دغه والله خبير بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. منافقانو لړن بیا سٹارټ شو بیا برالو یره ته وګوره موږ بس څه نه وګڼې زموږ دا زړه چې ټقې کوو نور مړه کېدو نور داسې کېدو دا کېدو. منافق چالاک دی الله دې موږ د منافقت نه ساتي. نو ځکه الله سوی منافقان مبارکې الم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ایا نه ګورې تا کسانو ته چې دوستي کوي د دې قوم سره چې غضب کړی دی الله په هغوی باندې. څوک دي؟ یهودیان دي. منافقان دوستي کوي د یهودیانو سره. ما هم منکم ولا منهم ندی دوی ستاسو نه او نه د هغوی نه ويحلفون على الكذب وهم يعلمون او قسمونه خوري دوی په دروغ او دوی پوهیږي. اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله هغوی لره عذاب سخت. انهم ساء ما كانوا يعملون
یقینا دوی بد دی هغه عملونه چې دوی کوي اتخذوا ايمانهم جنة نیولې دي دوی قسمونه خپل ډال خلک په جنگ کې دي لپاره رالی چې د توري دی گزار نه ځان بچ نو دوی په دې قسمونو باندې ځان بچ کړي دي ځان پټ ساتلې فصدوا عن سبيل الله نو من شو دلار د الله نه فلهم عذاب مهين نو دوی لر عذاب سپکون کې دي یا فصدوا عن سبيل الله نو من کړل خلق د الله دلارنا فلهم عذاب مهين نو دوی لر عذاب سپکون کې دي لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم هیڅ ربا لري نکي د دوی نه مالونه د دوی او نه بچي د دوی من الله شيئا د الله د عذاب نسشي اولئك اصحاب النار دا کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی بباغي کې هميشي يوم يبعثهم الله جميعا باورز چرا پورته بکی دوی لر الله ټول فيحلفون له نقسمون بخري الله كما يحلفون لكم لك څنګه چې قسمون اخري تاسو ته قمق القوم دي انسانانو ته یو دوکه ورکړي الله ته قسمون اخري او الله وي بسړه کې سړي ويحسبون انهم على شيء او ګمان کوي چې یقینا دوی په یو فائدہ من شي باندې دي د الله په مخ کې قسم غلو بسړه کې سړي چې موږ سم مضبوط کار کوو ها الله به دوکه کولې یاد بالله الا انهم هم الكاذبون خبردار یقینا خاصم دوی دروغ جندي سو جل چې دوی نه الله يرشد او منافقت کې ختی دي استحوذ عليهم الشيطان غالب شه دی بدوی باندې شیطان فانساهم ذکر الله نو هیر کړل د دوی نه یادول د الله چې چانه الله يرشد او نو ته یاد نو پودي چې شیطان به زور ورشوي والعياذ بالله اولئك حزب الشيطان دا کسان دلد شیطان دا الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون خبردار یقینا دلد شیطان هم دوی تاوانیان دی ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر دا اولئک فی الاذلین دا کسان ډیرو ذلیلانو کې دي الله به ذلت راولي او ذلیل دي او څومره الحمدلله خلق لیدلی بخبل سترګو چې کم الله او د الله د پیغمبر سره مقابله کوي الله څنګه ذلیل کړي كتب الله لكل الله بتقدير كي لأغلبن أنا ورسلي شخامخا غالب كي قنبزاو في غنبران زمان إن الله قوي عزيز يقينا لا طاقت وردي زور وردي واستدين بعد الله سبحانه وتعالى دي إيمان ولو صفت بيني چې ایمان ولا غدي چې هغه د الله د دوستانو سره دوستی کوي او د الله د دشمنانو سره دشمنی کوي دا مسله الولاء والبراء ده ای تفصیل من تفصیل کړه مخکې چې لنډه زمنګ مسله ده وروره کله الله سره دی لګي زمنګ د سره لګي چې الله سره دی نه لګي زمنګ د سره نه لګي خبره ختمه شو دي ځکه الله چې د مؤمنانو غټ شان ده او ځکه حدیث کې راځي اوثق عور الايمان د اسلام په کړو کې مضبوطه کړی هغه ده د الله لپاره دوستی او د الله لپاره دشمنی ایمان خدای دی چې تر الله لپاره دوستی او د الله لپاره دشمنی وکي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
تبو نمومي دي قوم چې ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې. ګوره د قرآن د ترجمه چې زده کړي ډېره غټه فائدې او تفسیري چې زده کړي. اوس ګوره دا ته اوس مثال کې په ترجمه نه پوي او غالبا زموږ د قاریان صاحبان چې دي په ملکونو کې هغوی د قرآن په ترجمه نه پوي او نه په تفسیر پوي. هغوی چې کوم ځای کې په قرآن کې ودرېدو د کوم ځای نه شروع کړه خو دې هېڅ پته نه لګي. خو دې پته هغه چاته لګي چې څوک به د قرآن باندې پوه وي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر په دې ځای ودرېدې قرآن تلاوت ته په دې ځای ودرېدې. یعنی اے پیغمبره ومد نه مومي ته داسې خلک چې په الله او په آخرت باندې ایمان راوړي یعنی د سره نشته نه په دې ځای کې ودرېده نه دي پکار. لازم اوس د مخکې خبره پوره کې الله وایي چې داسې قوم به ونه مومي چې هغوی به ایمان راوړي او په ورځ د آخرت به ایمان راوړي. یوادون من حاد الله ورسوله چې هغوی مینه کوي د هغه چا سره چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر د هغه. اوس خبره پوره شوه. یعنی مؤمنان چې ایمان یې راوړی په الله باندې او په آخرت باندې کېدی نشي چې دی د الله د دشمن سره دې مینه وکړي او کېدی نشي چې دی د هغه چا سره مینه وکړي چې هغه خلاف کوي د الله او د الله د رسول. دا غیرت په ځان کې پیدا کول پکار دي چې څوک د الله سره د چا لګي زمونږ سره لګي چې الله سره نه لګي زمونږ سره نه لګي. چا د قرآن سره لګي زمونږ سره لګي چا حدیثونو سره لګي زمونږ سره نه لګي چې چا نه لګي زمونږ سره نه لګي. خبره ختمه شو. څنګه د نورو مذهبونو ولا د نور دینونو ولا به خپل دین څنګه غیرت کوي. موږ هم پکار دي خپل دین باندې غیرت وکړو. دنه خبره د مسلمانانو معامله څنګه ده نبی به د ګناهونو په اندازه باندې تر یو سړي سره محبت کوي او دښمنی وکړي. یو سړی دی دیندار دی څومره دیندار دی مثال کې خده خو معمولی او کار دوه بګي غلط دي نو اوس به ته د سره محبت کې او د دوه کارونو د لاس سره د سره دښمنی ساتي نه بدلېږي وسره دوه کارونو د لاس خدای په اندازه باندې دا ګناه په اندازه باندې ودا کې دي چې ستاسو ملګری دا کې دي چې ستاسو ملګری او دا یو سم دینداري دا بل دینداري خو دې شي ګناونو کې خو واقع کیږي چې هغه کار واځي ګناونو نه چانه کی نه ته به دې دوه سره یو محبت کې نه د دې یو سره محبت ډیر کې چې دیندار ډیر دی نه د تل د معیار دی د محبت او د دښمنۍ څومره ته الله ته نږدې دومره ته موږ ته نږدې څومره ته الله نه لري دومره زموږ نه لري. ولو كانوا آباءهم اگر که هغوی پلاران د دوی او ابناءهم یا زامن د دوی او اخوانهم یا ورونه د دوی او عشیرتهم یا قبیله د دوی که هر څوک چې الله دشمنان دي هغوی سره محبت نه کوي. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه آباءهم اگر کوي پلاران دغوی نه ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه څوک وجلې د بجن کې خپل پلاری وجلو دی ایمان ته وګوري پلاری د کافرانو په صف کې او چې کله دغه مخې لراغ نه هغه په گزارو کو دي ته هم نه کوي د پلار دی هغه دې ته کتو چې دې ټیم کې زما پلار د اسلام په خلاف ولاړ دی. او ابناءهم یا زامن دغوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه عبد الرحمن ابن ابو بکر چې کله مسلمان شو دې پلار ته وی د بدر په جنگ کې وی زبطانه پټې دم مې چې پلار دې د مخلنی شم ورته اوس په دغه څه گزار کو هغه ته پټې دې گزاره بشي ګرځې دم وی او شکر وباس زما په لاس نه راغله کنه کې بده ورته زما په لاس راغله ما سم چل د سره کو زګی چې هغه سره قیمتي شي هغه اسلام دی. او اخوانهم يرون دغوی مصعب بن عمر رضی الله عنه خپل رور عبید ابن عمیر وجله خپل رور وجله او عشیرتهم یا قبیله د دوی عمر بن خطاب رضی الله عنه دنیا خپلوان په جنگ کې وجلو اگر که د خپل لی خو دې چې دوی د الله دښمنۍ ته ولاړ دي دغه شان تم په ځان کې د غیرت پیدا ک خپل بچو ته وای بچو د چا چې د الله سره لګي زما سره لګي نه لګي زما سره نه سپا اعلان وکړه یری ګمه د بچو نه دا بس ویلی می دی ته ویلی چې دا نازلون ته موږ کو کړه
خا مزدوري وتم دي شي مزدوري کو کنه وای دي شي دي شي وای سرمنتي وبل تر بوباسي که ته مزدوري نه کینې ته سې لراغله ته کیسه وي دغه شان ورته وای کنه وای چې تر الله بندګی نه کینې کیسه ما سره بیا چې الله سره دی لګي زیږه پتا باندې کوم زوره کېږي دي زینه وای عبد الله بن عمر رضی الله عنه یوزو بلال نو بلال دې دیندار سره او څنګه به دیندار نه پلاری عبد الله صحابي دی او نکي سوکته عمر بن خطاب هغه صحابي دی هم سوکي کنه عبد الله بن عمر ما د رسول الله اوریدلی دي چې کله د زنانه ته سونه اجازه واخلي د جمعه ته پر نو مې منع کوي نو د زوی نسو بلال نو د خبره په دې سوچ کړی چې زمانه اوس هغه نه کوم چې د رسول الله په زمانه کې نو دی وی والله لنمنعهن من خو به منع کو دغه جنن سبب فتنه ډیری شي او د پسله کې دانی شي د رسول الله خلاف ورزي کوي ګوره ګیره نه د خریلې ها ګیره خریلې نه ګیره نه د خریلې نه فلمونو سندري ګوري نه نور سکی خو سره به دومره وی یا رسول الله د عفوا پلاره د رسول الله زمانه چې دغه فتنه نه وي نه ذکر رسول الله چې زنانه دي زموږ زمانه کې فتنه ډیری موږ به منکو اگر کدا خبره کمزوري ده موږ به منکو پلاره د دې شو کته وسه زره د رسول الله خبره کوم ته سوي چې منکو وی فسبه سبا سيئا بدی کنزلی وته وکړي ناروا کنزلی وته وکړي راوی وای چې دې کنزلی ما چرته په جون کې عبد الله بن عمر دخلې نه اوریدلی او بیا دې ته وګوره وای د عبد الله بن عمر جنازه وچته شو د غزوی سره خبرې ونه کړې او بس ډیر راغی پلاره زه خو شوي زمانه مخینه مارزه پیغمبر خبره کوله تاسو چې زه منه کومه مرګ پورې د غزوی سره خبرې ونه کړې ها مرګ پورې جنازه عبد الله بن عمر وته صرف په دې خبر باندې هغه ډیر وی پلار ما دي شنو ویلي زه د رسول خلاف ورزي نه کوم ستوي مجال څنګه چې زه د رسول خبره کوم ته ماته وی چې موږ به منه کوو دې غیرت پکار دی بزرګونو کې بچي صحیح دی چې موږ ته ګران دي خدای الله نزيات راته ګران نه دی د پیغمبر نزيات ګران نه دی د دین نزيات راته ګران نه دی چې دین سره لګیدا زموږ په سر سترګو چې نه لګیدا بهر دي ګرځي خو آباد دنیا د پراخ ازمکه ده الله بورکی دی خلق لس اولئک كتب في قلوبهم الايمان دا کسان لیکل دی الله په زړونو د دوی کې ایمان وایدوا بروح من او مضبوط کړي دی دوی پر رحمت سره د خپل طرفنا ويدخلهم جنات او نباسي بدوي جنتون تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلاد داغين ولي خالدين فيها من شبي باغي کې رضي الله عنهم ورضوا عن راضي دي الله د دوی نو دوی راضي دي داغنه دغه نعمت جلای چلو ورکی چله چا ناراضي نور دې سغواړي الله راضي ده غوینه هغه راضي ده الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه بصیرتونه کې دا خبر راځي دا ټول مال هغه الله لپاره لګول ټول مال او تبوک قصه تاسو معلومه ده کنه سړي کړه اکور کې چې سو لګو ټول راوړو لګو نو ټول راوړو چې په دې لګو کې لګ سوړم یو ټول راوچت کړي نه د رسول الله مجلس کې ناس وي خپون ته کې سوچ کو سم سره کې به سوچ کو الله عالم نه جبريل لاغه امام سیوطی رحم الله دا روایت نقل کړي نه جبريل علیہ السلام راغی رسول الله ته الله را لګره مو وی چې ابو بکر ته زمون سلام وایا او ورته وی چې زمون نه خپې کا نو چې کله رسول الله ابو بکر صدیق ته ابو بکر صدیق په جړا شو یا رسول الله الله نه خپکا موږ د الله ناراضي خو چې الله زموږ ناراضي شي نو موږ په هر حال کې د الله ناراضي یو که سخت ده او کراهت ده که خوشحالي ده او که غم ده که تکلیف ده مصیبت ده که مالداري ده او که غریبي ده موږ ټول د الله ناراضي یو راضي یو کنه یو موږ ټول د الله ناراضي یو خو الله دې په دې مبارک میاشت کې زموږ ناراضي شي او الله دې زموږ د بچو ناراضي شي او الله دې زموږ د بیبيانو زموږ د مشرانو کشرانو دې الله راضي شي
اولئک حزب الله دا کسان دلد الله دا الا ان حزب الله هم المفلحون خبر شي یقینا دلد الله موي کامیاب دي الله دې موږ په دې ډله کې شمار کی او دې سره چې زموږ د سورۃ او د درس دوه اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د سورۃ الحشر نه شروع کو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کی هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.